السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو. دا به د سیټ چې تاسو کوم پټو وینئ یقینا دا عبدالرحیم روغانی دی او یو داسې ستر شاعر چې څوک په پاکستان یوازې نه بلکې په بهر یورپ ملکونه او افغانستان چې کوم ملک دی د هغې ډېر پښتانه چې کوم دی عبدالرحیم روغانی بابا به پېژني یقینا چې یو دومره مرستې دومره هلې ځلې د پښتو د ادب دپاره کړي دي چې په بهر چې کوم ملکونه دي په هغې کې هم په څه یونیورسټیانو باندې د دې بابا قطه چې کوم ده د ده هغه شعرونه او د ده قطې په هغه د هغه کالجونو د یونیورسټیانو په ګیټ لیکلی شوي دي. راځو د ویډیو طرف ته چې یاره بابا په نن وخت کې ډېر زیات بیمار دی چونکې د زیړی دی که د ینې کینسر چې کوم دی هغه ورته لګېدلی دی او د سوات کوم یو سرکاري هسپتال چې دی په سیدو کې په هغې کې چې کوم دی داخل دی. نو ټول ملګرو ته صرف دغه خواست دی کوم چې ادبي ټولنې چلی یا شاعران ملګري چې کوم دي راغونډېږي کومې ټولنې چې دي په سوات کې او کوم چې بابا قطه یعنې روغانی بابا څوک پیژني نو دې وخت ډېر زیات بیمار دی او اوس د صرف هغه د ده تصویران چې کوم ویرل شوي نو په هغې کې صرف د عوامي نیشنل پارټۍ یو کس چې کوم دی تللی هغه ته 1 لاک روپۍ وغیره به ورته تعاون کړی نو د هغه هم ډېره زیاته مننه چونکې بابا د سرکاري سکول نه ریټایر دی نو په پنشن باندې دومره نه ده چې بلکې صرف د خپله کوړمه مطلب سر ته ورسوي. اوس د بیمارۍ دپاره څنګه تاسو ته پته هسپتال کې دي چې کوم دی په نوم یې مسلمان الله پاک ساتي ځکه چې څومره پیسې په هسپتال کې لګي دومره په بل ځای کې نه لګي نو د بابا سره چې کوم دی مالي تعاون ضرورت دی. د ده د زوی نمبر به زه کوشش کوم چې تاسو سره په ډسکرپشن کې شیر کوم یا د ده د زوی نمبر په ډېر پیجونو کې دغه خلکو ورکړی نو ټول ملګرو ته خواست دی چې څوک هم مدد کول غواړي د بابا سره د بابا تپوس له لاړ شي په یو هسپتال کې دی معلومات وکړي او ټول ملګرو هغه ټولنې چې څوک راجوړوي یا چې کوم په ټولنو کې شرکت کوي هغه شاعران ملګري هغو له خواست دی چې یاره د دې بابا سره ضرور څه تعاون وکړي لکه مثال په طور هر یو کس چې د خپل جیب نه لږې لږې پیسې راواخلي او دې بابا ته د زوی ته حواله کړي دې بابا ته یا وغیره داسې یو څیز پرې واخلي د کور دپاره چې د کور خرچه کومه بچه چې په ده په هسپتال کې ولګي او بله مین خبره ده چې د دوا ضرورت دی ځکه چې الله پاک د دوایو نه بغیر چې کوم دی زیات قبلول کوي چې کوم دی الله پاک ته نو اکثر داسې وشي چې دوا داسې دوایي جوړه شي چې یاره سبب دوایي او نور کار ټول چې کوم دی په دوا باندې کېږي نو ملګرو ته د دوا اپیل دی چې یاره د بابا دپاره د دوا اپیل دوا کوي چې یاره بابا له الله پاک صحت ورکړي او یو ځل بیا راروغ شي او هغه ټولنو ته هغه مشاعرو له به انشاءالله بیا راځي. نو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ دا وایرل کړئ ټولو ملګرو ته خواست دی چې او خاص کر د حکومت نه هم زموږ اپیل دی چې یاره د یو مشر د یو لیکوال دومره هلې ځلې په پښتو ادب کې د خپل ملک دپاره او د پښتو دپاره چې هغه په بهر ملکونو کې په هېوادونو کې د هغه په یونیورسټیانو په بورډونو باندې دغه لیکلی شوي نو واقع چې یاره دا ډېر زیات ګران کار دی دومره هلې ځلې کول د ادب دپاره او بیا چې هغه لیکوال په داسې ناروغۍ مرض باندې الله مکه د دنیا له لاړ شي یا په داسې بېوسه حالاتو کې پروت وي نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. نو حکومت چارواکو ته هم زموږ دا خواست دی چې یاره د دې بابا سره ضرور مرسته وکړي چونکې دا علاج دی د حکومت د طرف نه شي انشاءالله په دې باندې بسپکه شي او بله د دا خبره چې یاره دی الله مکه که چې ته زه نه ومه نو ما چې څه لیکلي چې هغه د دې را روان نسل ته را روان کول ته کېښودی شي او دوی ته ورسولی شي. کوم ملګرو چې چینل یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ بیا لیکن ورسره پرس کړئ او د دې بابا سره د دې زوی سره رابطه وکړئ مدد ورسره ضرور وکړئ.